بسم الله الرحمن الرحیم. مخکې ځو د خیره سره خو د آیکان د ورکوټ والي وجې دا ده چې دا د پکې څه ښکاري نه، نو بیا دې هغه سیز 150 ته راړولی دی که 125 ته دې راړولی که نه، زه بهرحال صحیح دی. دلته مونږ یو پینل ولګو. کله چې مونږ دا ریسپټیکل ولګول که نه، ریسپټیکل یوازې دغه هولډر نه دی، دا دې دغه ته هم وایي، دا 3 پن پوینټ او 2 پن پوینټ او خیال یې ورته دا هم دي، صحیح ده که نه. خو په دې ځای کې ته مونږ دغه مطلب اخیستی دی، پوهېږې که نه په خبره باندې. دلته ورته وایه یاره مونږ سنګل فیز دغه ولګو، صحیح شو که نه، پینل بورډ یې ورته ولګو، ټیک شو. نو مونږ به دا ډیلیټ، مونږ به راشو که نه سیسټم ته. په سیسټم کې به راشو مونږ الکتریکل اکوپمنټس ته. په دې کې به مونږ که تا خیال کړی دلته کې که مونږ سنګل فیز که په دې کې نه وي نو لوډ به وکړو، صحیح شو. دا الکتریکل دی، دا به کې الریډي ولاړ دي، صحیح شو. په دې کې بیا ایم ای بي دی او الکتریکل پاور او ډسټریبیوشن، صحیح شو که نه خیره سره. په دې کې به زموږ سره وي سنګل فیز، صحیح شو که نه. ایم سی وي دا دوه دي پکې، دې دواړو چې کوم یو راغستو خو مونږ به دی راولو سنګل فیز پینل 120 ایم سی بي سرفیس. اوس دا ما اوپن کو، صحیح شو که نه. اوپن مې کو، دلته کې رالم، په دې ځای کې مې څه کو پلیس کو، او دلته کې پلیس، دلته کې راغلی سنګل فیز. په دې باندې کلیک وکړه، دا څه لیکلی دی ډسټریبیوشن سیسټم یې څه دی نان دی. د دې مطلب دا دی که زه په دې یو ریسپټیکل باندې کلیک وکړم او د دې سرکټ ګورم، ګورئ د دې دا سرکټ جوړ دی نه، خیال دی ورته که نه. ټول ریسپټیکل موږ د یو بل سره کنیکټ کړو که نو کنیکټ کړو، خو دا به اوس برابر د دې سره څنګه کنیکټ کړي، خیال دی نه. نو موږ چې په دې باندې کلیک وکړو او د دې الکتریکل سرکټ ته رالو که نه، په دې ځای کې موږ وکتو جو دا د کم پینل سره، مطلب دا سرکټ د کم پینل سره جوړ دی، هغه پکې نشته. دې ته موږ وایو چې ایشو ده زموږ سره په سنګل فیز پینل 120 واټ ایم سی بي کې زموږ سره سره دلته کې ایشو ده الکتریکل اکوپمنټ. زمونږ دا سیسټم چې دی که نه دا خو 220 دی، پوهېږې که نه په خبره. مونږ خو دلته کې 220 ولټ راغستې دي که نه، صحیح ده. دا بس مونږ دې ته څنګه برابرو ګوره ده ښه. مونږ ویلو چې دلته کې مونږ ته مسله را روانه ده په 220 ولټ ریسپټیکل که نه، هغه د پینل سره څه چل کېږي نه کنیکټ کېږي، دا ما لیکلي دي، صحیح شو. د ټولو نه اولنی به څه چل وکړو مونږ سټیپ 1 کې ګوره ښه. په سټیپ 1 کې زموږ سره دی type ES to open electrical setting as below. یو خبره دا و چې په دې سیسټم کې دلته کې ګوره ښه، دلته کې زه ودرېدم که نه، او دلته کې دا موږ سره څه دی الکتریکل سیسټم دی نه. په دې ډراپ ډاون بټن باندې هم زه دا الکتریکل سیسټم چې دی دا کولاولی شم، صحیح شو. شارټکټ زموږ سره ES بټن ده ښه، ودرېدو که نه. خبره دلته کې دا پکې د مخکې نه تیار دي، صحیح شو که نه. دا په نورو ریویټ ارکیټیکچر کې دا لیکي وایرینګ ټایپ په لیکي او وایر سایز په لیکي نه، خیال دی ورته که نه. خو دلته پکې د مخکې نه ریډي میډ جوړ دي. یو دی ولټیج ډیفینیشن، صحیح شو که نه، ولټیج ډیفینیشن. یو دی ډسټریبیوشن سیسټم، صحیح شو که نه. اوس د دې ریویټ ارکیټیکچر کې ماته لږ څه دغه ښکاري، څه کمی پکې ښکاري ښه، کمی پکې څه ښکاري، ځکه زما سره چې دلته کې څه دي هغه دلته کې خو ماته نه ښکاري، نشته یې. ته څه وایې داسې ده که نه ده ښه. دا ټول 3 پیج دي. اوس دلته کې 120 208 120 سره 240 دی او 480 سره 277 دی، او دلته کې څه دي 120 سره خو 208 دی، دا ورپسې څه دی 230 سره 400 دی، او دا څه دی 480 277. مطلب دا چې دا خو دا ټیک دی، خو دا هغه 3 پیج ته وګورو 3 پیج دا به هم 3 ها
که ته مونږ دلته کې وګورو که نه دې ته یې لیکلی دی څه شی دا 208 دی نو وایر په ځای په کوم ځای کې وایي په ځای ها صحیح ده دا په کوم یو کې سټار دی دا ټول سټار دي ها دلته پکې وګورئ سټار پکې نشته ټیک ده که نه دلته کې د مخکې نه جوړ دی خو اوس یې ګورو ښه مونږ وایو چې یاره دا دې سره اوس دلته کې دی بند دی که دا چې دلته کې دا مونږ ډیلټا کو هم نه کولاویږي که دا وایي کو هم نه کولاویږي نو په سنګل پیج کې خو بیا پکار دی چې راشي خیال دی نه خو دغه ځای کې ورته څه دی 3 فیز دی ټیک شو که نه دا څه دی 208 سره 120 دی نو د دې دا هم داسې دا دغه چې دی دا 120 دلته کې به هم دی 120 او 240 3 فیز کېدی نه شي ځکه ښه پوه یې که نه دا آپشن موږ له ځکه راکوي صحیح دا څه دی ښه دا 400 دی وګورئ دلته کې 400 دی او 230 دی نو زمونږ دا خو دلته کې 240 دی او بل سره څه دی 120 دی ښه دی دا خو هسې زه لګیا یم دې ته برابر هم دا 400 اولنی 277 دی او د اولنی 400 دی ورپسې څه نو دلته کې چې دی سنګل کوو مونږ ما د دې په ډسټریبیوشن کې لږ وټې په دې ټمپلیټ کې راته لږ وټې مسله ښکاري 480 دی او څه 277 ټیک شو که نه اوس که مونږ دلته کې دا اپلای وکړو که نه او دې ته راشو دلته کې دې دا دغه څه دی دا مونږ هسې وچېړو لکه دغه صحیح شو که نه اوس دله داسې پکار دی که نه مونږ وایو چې یاره د ده سره 230 او 400 په 3 فیز کې دی خو مونږ له 230 او 400 په څه کې پکار دی په سنګل فیز کې پکار دی چې د هغې سره 400 او 230 وولټ وي ښه نو دا خبره خو دلته کې شته نه نو په دې ځای کې نشته ځکه ایډ کم که نه دلته کې مې ایډ بټن و طریقه ما لیکلې ده ښه زه به څه رالمه 230 4 ادې ته سنګل لیکلی شوی دی پوه شئ که نه ښه دا هم سنګل دی که نه ښه دا نان شو دا 3 وایر شو صحیح شو دلته کې راشي په دې کې ولیکه څه 400 نو میچ 400 پکې څه دی نو میچ دی صحیح شو مطلب دا چې په دې ټمپلیټ کې په کومې کې چې مونږ ولاړ یو دا ال ال او ال جی نه دی ډیفاین شوی یعنې په دې ولټیج کې وایي په دې ولټیج کې دا څه دی وګورئ ولټیج ډیفینیشن کې وګوره دا په دې ولټیج ډیفینیشن کې نشته نو ځکه دلته نه راځي ګوره دا ښه ته وګوره چې شته پکې پوه شوې که څنګه دا ګورئ د 120 لپاره لکه زموږ سره 120 نه 110 او 130 صحیح شو که نه د 208 ولټ لپاره پکې 200 دی او 220 دی د 240 سره پکې څه دی 220 دی او 250 دی دا شان د سره 277 دی که مونږ ایډ وو په دې ځای کې څه چلو 400 ولیکو پوهېږې که نه ښه نو دا مونږ څه یادوو دا خو مونږ 220 نه یادوو دغه ځای کې پکې 220 شته که نه 230 دی خیال دی درته 400 او 230 دی نو مطلب دا چې دا مونږ 230 دی ښه مینیمم ولټیج او میکسیمم ولټیج یعنې د دې نه به 10 کم کو 10 به پسې واو یا دا به مونږ 120 وایو صحیح شو دا به څه وایو دا زموږ سره د دې لپاره ویلیو شو که نه او دا بالکل دا به زموږ سره بلکې 400 دي شي دا د دې نه سیوا دي 410 پې دا خبره خو ټیک شو اوس ته دلته کې راشه ته د ډسټریبیوشن ته دلته پکې 400 شته دی او ورپسې څه دی 230 پکې وګورئ چې په کوم ځای کې دا 230 پسې وګورئ چې مالته 240 ولیکو دا 230 دی ښه
ټیک شو کنه بل نه لږه ګورو کنه دلته کې چې کوج راغی که رانغی ها دا 230 دی دا زموږ سره 220 دی ها داسې نو په کار نو دا دې به برابر کې به نه وي دا زموږ سره چې 220 دی نو دی مینیمم میکسیمم دا زموږ سره 120 مینیمم دی دی مینیمم کېږي خو 210 کېږي به ته څه وایې دلته کې راشه ته اوس چک که ها دا ایل جی په دې کې نه ډیټیکټ کېږي ښه ایل جی پکې زموږ سره دغه ځای کې موږ 220 سلیکټ کړی که نه 200 نه 230 پکې ولې نه ښه څه ورکړه 410 پکې هلته کې راغلی که نه 400 دی هغه خیال دی چې هغه 400 دی نو دا بیا ولې مطلب دا چې دا یې ډیټیکټ کړی دی 400 ښه صحیح شو څه دا خبر چې 400 جګه مونږ دا 220 بیا په دې کې ولې ګورو صحیح شو که نه مونږ دلته کې لیکلی چې 208 دلته کې لیکلی چې دا به 400 ولټي ښه نه پوهېږي که نه خبره صحیح ده که نه او که نه داسې ده ښه مونږ هیله کوټې ستادي شانتې وکړه او داسې ده دا به 400 دا به 390 کړو ته څه وایې خیال دې دی بس 8 کړو دلته به اوس 220 220 کې به دا زموږ څه شي 220 به شي نه نو دلته به یې 210 کړو او په دې ځای کې به 230 نه کړو هلته 230 دی که څه ټیک شو که نه اوس دلته کې راشه دې ځای کې وګوره چې شته که نه دا دی اوکې که د دې خبرې مطلب دا دی چې دا ډسټریبیوشن پینل یا زموږ سره په دې ریوټ په دې ټمپلیټ کې څه مسله ده ها څه دې خیال دی وګاګه دا 120 دلته کې لیکلی دی موږ له څه پکار دی موږ به الکتریکل دغه ته او دا به لوډ ها دلته کې دی سنګل فیس په دې کې خو 220 نشتی که نه صحیح ده ښه همدقه یو دی ښه ټیک شو ښه اوس به مونږ یو چل وکړو ښه اوس ولکه مونږ لږه تادي خو وکړه الکتریکل سیټینګ چې مونږ لاړ شو دا پکې موجود دی 200 کم یو دی زموږ هغه دا یو دی نه دا دریم نمبر دی پکې دلته دا خبره خو ټیک شوه خو اوس داسې چل کوو که نه دا خبره خو مونږ ټیک کړه अब सी चल रहे फैमिली को सेलेक्ट कर और ड्राइंग में हाँ दा मुंगा दल देगी सब बोला का प्लेस को दा खबर सही शो करना बदी से बनाऊंगा प्लेस को दा खोला मुंगा सिस्टम जोड़ अरे मैंने बात को दा खबर अभी माता तेरी के लिए देखा ना कि दर्ज ज़ेर फिगर में अगर आप देख रहे हैं तो पैनल के पावर सिटी में पहले का नाम मौजूद नहीं है मुंगा उस चिक को निश्चित नंद है ख्याल नहीं होता दल देखी को पूरी प्यारा पैदा शेर है ना नो वाह बस दल देखी से चल रहे अब करना ये है कि पैनल फैमिली को एडिट करे सही शो करना बस दा फैमिली पे एडिट करो हाँ फैमिली पे संग एडिट करो बाकी दा तरीका दा ऐसे नहीं क्लियर है एडिट फैमिली दा माता दा का ज़िक्र है एडिट फैमिली पर क्लिक एडिट फैमिली दे क्लिक करा गोरो था हाँ है डायरेक्ट पराशी और दाबा दल देखिए तो मारी करे थे दा आइकन चे देखो या बताओ कुछ फैमिली टाइप पर कुलाव शी गोरे फैमिली टाइप कुलाव शो कुलाव न शो दल्ते बगे मुंगे दिखा रहे थे 400 वोट और बदे से किसे दिखा रहे थे तो दी के मादा खबर दिख रही है क्या ना चिदा गोरे दमक की नखाली सही शो क्या ना दा सही है तो आपको इसमें गोरे दाई से दमक की नखाली दे पहले से खाली होती है इसमें हम 400 वोट और 2 लगाएंगे गुरु जी से जुड़ी 400 और दल्ते के बमुंगा राशि لا توفى شو نمبر ऑफ पोल دا به اپلای دا قصې به دا اپلای کا وو کې کته
مونږ بیا دا خبر وکړه کنه چې دا ته څه کا ستاسو د مکمل شوی دی پینل چې دی نو هغه په دې کې به واضح کیږي دا به مونږ لوډ کو دلته ګوره دا ښه او دا به اوس مونږ لوډ انټو پروجیکټ څه وایي لوډ انټو ګوره ها دغه ځای کې خو به دا قصه ګورو خو دی مونږ لوډ کو دلته کې به اوور رایټ د ایگزیسټینګ ورژن ما ته وایي دا چې ته کله لوډ کې نو تعالی به دغه اوور رایټ ول اپشن راشي نو ته وایي چې اوور رایټ د ایگزیسټینګ ورژن باندې کلیک وکړي ټیک شو ته بس په دې کلیک کا راغی که رانغی مطلب دا چې ډسټریبیوشن سیستم څه شو کاري شروع هو اوس چې موږ دلته کې راځو که نه سرکټ دلته کې چې موږ ګورو هغه دغه پکې بیا نشته پوه شوې که نه خبره نو د دې مطلب دا چې د دې ډسټریبیوشن پینل نوم څه دی دلته کې به پراپرټي ته راشي او دا یې پراپرټي ده پراپرټي همیشه په دې ځای کې ښه پینل نیم به څه شي سنګل فیز پینل 1 شو صحیح شو دا اپلای کړه ښه دا خو ما اپلای کوم اوس په دې کلیک کوم د الکتریکل سرکټ ته راځم دلته کې راشم غیب دی دا منو غیب دی اوري ډسټریبیوشن سیستم یې اکټیو شوی دی او نوم ولا په بل ځای کې ولیکو پینل نیم SP1 هغې کې خپل نومونه راشوتی چېرته هغه دي خو نه نه ایرو پکې راغلی دا د 120 وولټ سره راغلی که نه کم دی ایرو هغه پراپرټي دلته کې زه سلیکټ پینل وایم دا دې سره زه لینک کوم ما د اپشن راکړي څه وایي څه وایي ګوره دا The voltage 120 volt for the circuit out of range for the line to ground voltage for SP1. The line to ground voltage is specified in the assigned distribution system. دا خو د اساین شوی دی خو دی وایي که نه تا چې کوم څه سلیکټ کړی دی دا نه دی دا ریسپټیکل مونږ ګورو ښه دا ریسپټیکل ورته چینج کوو بس ریسپټیکل موږ خالي راغستی لو ورکوټ یې چېرته راغستی دلته کې مونږ راشو دا سیستم ته په سیستم کې مونږ راشو ډیوایس ته الکتریک فکسچر په دې کې ها لوډ وکړو ټرمینل ته به لاړ شو ریسپټیکل 220 پکې شته نه چې 220 پکې دی نو دا مونږ سره راغستی دی دی ورته ما کلیک دا 220 دپاره مونږ دا پینل لغ کړ که نه زه دا ګورم پاور دا آن کړم صحیح شو ها صحیح شو که نه اوس مین مسله څه وه دا ریسپټیکل ورسره څنګه نه کنیکټ کېدل دا په دې اوله کې هم نه کېدل خیر دی مونږ خو 220 سیسټم جوړ کړو که نه اوس بار ایگزامپل که دی زه ریډیمیډ ډایرکټ دغه ځای نه راوالم د سنګل پیج لپاره نو دی خو 120 دی خو دی پکې بیا هم نه ښکاري پوه شوې که نه نو دا زموږ سره دغه مسله وه چې مونږ ریسپټیکل 120 راغستی وو او دا پته مونږ ته رسنه ولګېده ما تا ته ویلو چې کله زموږ سره لوډ او دا شیزونه څه وایي که نه دی یو بل ته اساین کېږي نو سلیکټ پینل تا ته دا میسج ما ویل هسې په پښتو کې مې ویل مې دی وایي چې دا یې وایي چې دا ته څه کوې خیال دی سیسټم دې څنګه جوړ کړی دی او ته 120 ته څنګه 220 اپلای کړې پوهېږې که نه نو دی وایي چې په ډسټریبیوشن سیسټم کې دا اساین کا یا دا خبره هلته کې اساین شوي ده ډسټریبیوشن سیسټم په ای اس کې یعنی په الکتریکل سیټینګ کې زموږ سره دا دی ډسټریبیوشن سیسټم مونږ پکې څه شی جوړ کړو 230 او 400 پکې مونږ جوړ کړی صحیح شو که نه اوس به ته دا سوچ کوې که نه چې لکه دا خو یاره څه ډېره زیاته خټه لانجه نه شوه پوه شوې که نه نو مطلب دا دی دا دلته کې چې کوم چل کېږي دا وولټیج ډیفینیشن کې مونږ اول دا خبره ورته وکړه چې تاله یو وولټیج را روان دی صحیح ده که نه هغه به 400 وي 400 وولټ وي صحیح ده خو ته د هغې کم او سیوا واله مینیمم او میکسیمم تاله به یو بل دغه راځي 230 خیال دی که نه 230 وولټ والا دا ځکه کم او سیوا دی پته نه لګي وولټیج کم سیوا کېدی شي خیال دی که نه نو ته به دا ورته مونږ ډیفاین کړه دا خبره چې دی دلته کې خپل ټیبل او خپله کارکردګي مونږ ته صحیح وښایي صحیح شو که نه
نو بیا ته موږ دا ډیسټریبیوشن سیستم چې دی دا ته موږ ډیفاین کوو ها چې ولټیج ته ډیفاین شي نو البته ډیسټریبیوشن سیستم اوس دا خبره په دې کې بیا هم نه راتله نو دا کومه فیملی چې جوړه وکنه دې فیملی ته د سره دا ویل نو ورته دلته راشه د سره دا خبره د دې نه مخکې دا 120 سو او نمبر اف پول به کیسو دا نمبر اف پول څه شی دی په دې باندې په باسو ها اوس د سلکوټي ته په پاولنی ځل باندې نه نوځي نو خپه غلار به احتیاط سره خیال دی ځکه چې ځان نه با ځکه چې د الکتریک په دنیا کې د کرنټونو زاوی دا د مکو ازارو کړه روګه پوه شئ کنه نو دا مونږ سره دغه ها اوس خو دا ټیک شو اوس موږ څه چل کوو دا ریسپټیکل بس موږ اپډیټ کوو صحیح ده کنه په دې باندې رائټ می کلیک کم کنه دلته کې لیکل دی سلیکټ انسټنس انټایر پروجیکټ په دې کې دا کمال دی چې سلیکټ انسټنس مطلب دا چې د دې په شان چې څومره وو هغه سلیکټ کا نو دې په دې کې نه کوي ها نو ډي از موږ سره ګوره د دې په شان چې څومره وو کنه ګوره سلیکټ انسټنس سلیکټ کړی دی خو موږ ښکاري انټایر پروجیکټ ټول سلیکټ شي دي په بلو کلر کې ټول انټایر پروجیکټ دا کوم ریسپټیکل چې مال ګوري دی په انټایر پروجیکټ کې دا د سکا سلیکټ کا یا سلیکټ انسټنس ویزیبل ان ویو په دې ویو کې دا سکا سلیکټ ګوري ټول مې ډیلیټ کړو په یو پیره مې ډیلیټ کړو صحیح شو ها اوس دا یو پیره ما راغسته دی نو زه په مخه باندې زم او فیملی ته بزم او دا به مخه سلیکشن کوم نه په دې باندې رائټ کلیک کریټ سیمیلر یعنی د دې په شان دي جوړ کړه کریټ سیمیلر فار ایگزامپل دا ما په دې ځای کې څه کوم لګولې دي اوس دا کې زه به رائټ کلیک کوم مثلا بدون ټایم میسو نه په دې کلیک کا سی اس کمانډ دی ها سی اس کریټ سیمیلر سی اس چې سره پاره وای اوس کته دیوال جوړه په دیوال دې کلیک کړئ کنه او سی اس تی وو نو دا وال نه به کولاو شي فیملی دا اوس په خپل باندې کاپیان نه دي او کریټ سیمیلر لکه دا او ته د کاپی وای صحیح شو اوس د دې دا یو بل سره کنیکشن جوړو صحیح شو کنه پاور به ان کړه د دې صحیح شو پاور بٹن مولا واستو او دلته کې لیکل دی ایډیټ سرکټ سرکټ څنګه ایډیټ کا ایډ ټو سرکټ ایډ ټو سرکټ نو دې ته چې دا د یو بورډ نه صحیح ته وې کنه نه دا ته ریموو کې دی هم شي ښه کم چې دی ریموو کې هغه ته یو په هغه دی ریموو کې اوس د دې لپاره پینل چې دی هغه د اس پی 1 پینل څخه دا د څخه فینیش کا اوس راشه په دې باندې کلیک کړه دا سرکټ ورته کولا کو چې چلی شو نه سیمبل ورکو نه الکتریک سیمبل ورکو چې دا واو چې دا ټول د سره د دې دا کنیکشن څنګه جوړ د څه کنیکشن دا ځان په خپل جوړ کو کنه دا کوم لاین دی دا لاین ورکه لوپ مونږ ته جوړ دا لوپ نه دا بیا پراپر دا پراپر لاین ته بیا وړي دا بیا په ډرین کې ښکاري دا خو زه هایټ دی کنه لکه پښتو خوشته دا لاین پښتو شته فلحال موږ ته په دې وخت کې اوس د موږ د ځخې چې لکه دا زموږ سره سیستم سلیکټر دا زموږ سره یو دغه جوړ شو ښه څه جوړ شو سرکټ جوړ شو یو سیستم جوړ شو نه خالي دا دلته کې تا اتوماتیکلی څه چلو کو ونه وته ولیکو اتوماتیکلی ته څه ولیکو ونه وته ولیکو مطلب دا چې دا خو بس تاسو سره اوس دلته کې بل په دې کې اوس په کمرو کې ځان لګیو او فټینګ کو کنه نو موږ څه چل کولای شو کال دغه جدا پینلو دلته کې بداشي څه شي تو بشي ښه جدا پینل سره چې موږ سیپریټ پینل سره چې کوم سرکټ جوړی کنه دلته کې باغه سیستم جدا دلته موږ ته شو کیږي نو موږ په لنډو باندې دلته کې موږ وایو چې را هغه دویم سیستم سلیکټ کا جو دویم به دغه شان سلیکټ شي اولنې سلیکټ کو جو اولنې به سلیکټ شي خو شي پینل 1 دا ته موږ لیکلې ده په پوهیږئ خبره باندې دا اس پی 1 دا پینل نیم دی ټیک شو دا خیر سره په دې باندې کلیک کا کلیک دی کو کنه نزلی کړی دی
یوز ډیفالت ټمپلیټ په ډیفالت ټمپلیټ کې ته موږ ته وښیه چې ستا سره څه دي صحیح شوه صحیح شو که نه تاسو مکمل خبره کوي ښه لوکیشن څه دی حال دی صحیح شو که نه 204 سنگل فیز دا به تا هلته کې ډیفاین کړې ده دا خبره صحیح شو که نه دا اوس دا خبره ټیک شو دی خو ګورې ریسپټیکل نه څونه دغه جوړ شوي دی ټریپ 20 امپیر صحیح شوه 1980 وولټ امپیر دی دا اوس مه زده کوه دا په دې باندې به سبا بحث وکړو ښه دا ستا نوی لیکچر کې به راځي ښه دا بار بار ټول تپوس کوې دا خبره مې بس ټیک شو که نه دا زموږ سره ښه دغې نه زموږ سره ټوټل امپیر څومره جوړېږي 9 صحیح شو که نه اوس دا څنګه جوړېږي دا قصه بیا هم وګورو صحیح ده که نه ډیمانډ فیکټر 100% ټیک دی او ټوټل کنیکشن 5 امپیر او ټوټل دا باندې دا کوم ټیبل چې دی کنه د دې چې دا کوم فیګر دی دا بیا موږ سټډي وکړو اوس سمپل ما ته خو چې زمونږه پینل کچته کې دی او دا سره نه کنیکټ کیږي دا غي د پاره بیا موږ څه چل کوو وولټیج به ډیفاین کوو او ډیسټریبیوشن سیستم به څه کوو ډیفاین کوو دا غینه بعد د فیملی ایډیټ کوو خو دا ډیر کم کیس کې راځي دا قصه طلب ریډیمیډ تیاری تاسو سره فول ټمپلیټ کې نه الته کې بغب نه کیږي پایګه بیا دا قصه نشته سنگل فیز دی راواله د مخ سره به هر څه به ډیفاین شي خاطر مخ کې نه صحیح شو ان شاء الله دا خو سب ماته تا ندی دا نه خو جیره دا زموږ سره څه شي دی صحیح شو اوس دا کوم کار چې مونږ وکړو د دې لیکچر 4 پورې چې کومې خبرې وشوي کنه دا به مونږ ته په نوی ډراینګ کې خیر صحیح ده زه تعالی اوس دلته یو حال جوړوم لکه څنګه چې دا حال دی کنه یا به زه تاسو د دې دا کوم دغه چې دی یا دې چل به وکړو چې په دې کې خوشته په دې کې دلته برابر تو په دې کومو کې ریسپټیکل ولګي صحیح شو کنه دې ته موږ سویچز خو نه دی لګولي کنه تبه هغه ټول ریسپټیکل نه دي په دې ځای کې ولا ډیسټریبیوشن پینل ورکی د دې کمرې په دې کې تا کوم ریسپټیکل لګولي سره د باتروم هغه ولدا سره کنه دی به اتوماتیکلی ون شي دلته کې دا کوم ریسپټیکل جوړ کړی دا هغه به جدا سرکټ جوړ کړي او هغه سرکټ چې جوړ شي لکه څومره ریسپټیکل چې لګیدلی هغه ته به دا سرکټ کنیکټ کی نو دا به دویم شي دا به دریم شي دا به څلورم شي دا به پنځم شي بهر چې کوم دی به شپږم شي ښه ویږي اوس په دې باندې پریکټس وکړي دا کم کار چې موږ تر اوسه پورې وکړو صحیح شو کنه ریکارډینګ بوز دا ته خبرې تاسو په ریکارډ کې وکړئ دا کوم هغه چې لیکچر چې موږ تر اوسه پورې څلور لیکچر چې په دې موږ پوه شو کنه چې بیا مخې ته ځو چې بیا ما ته پته یې راځي دا کار موږ اسې روان کړی دی کنه د دې نه څه جوړي هلې اوس پته وي کته چې دغه سوال کې کنه صحیح دا ګوري دا په دې باندې چې موږ کلیک کړی دی کنه د دې دا سرکټ دا سره موږ اډ کړی دی کنه نو د دې نه یو سیستم جوړ شوی دی نه دا یو سیستم دی اسی به دا یوې کمرې جدا د بلې جدا د بلې جدا ښه سبب ان شاء الله دا موږ ته خیر صحیح شو کنه دا ته به مشکلات راځي ما ستر مو تکینی نور مخکې نه زو خاله خیر دا به ته دا پاور 2 شروع کی صحیح شو کنه دله به جدا د جدا د جدا د جدا د بهشکه چې بده کې د 3 ریپسټ پکې لګېدلی او چې ما ته پته ولګي چې او دا کار تا وکړه تا په دا غلط ته ریسپټیکل ورکوم کوم یو پینل سره دې سره به کنیکټ دا په دې سره او د دې په جدا کنیکشن د دې ریسپټیکل په جدا دی په سره کنیکټیویټي او د دې په جدای د دې په جدای د دې په جدای د دې د بهر هغه په جدای ډبل له لګو خمه لکه ها کنفیوز شان دی به قانون برا شو کنه سیستم ده په سیستم کې کله چې تا یو دغه لوډ کړي فیملی نه بدل بیا پرته دا زموږ سره ریسپټیکل 220 ډیر نه جوړو مخه دا دوه ما جوړ کړو یو مې د دې باتروم د لپاره جوړ کړو صحیح شو دا د سلام موږ ګډ وډ لګو خدای بیا موږ اعلان اوس یو دا دی ته به دې کې کنفیوز شو چې خدای پاکه دلته بس چل کوم
او یو دې په اوپن سکای کې دغه لګولې دی ښه دې ته لږ نږدې راځه که نه دا او دې ماوس باندې ښه او که نه دا پر ایکټس دی ښه ستا لکه دا دوه ګورې دا ریسپټیکل ما سلیکټ کړو پاور ته لاړم سرکټ مې ولې ایډیټ کړو ایډ مې کړو د ده سره مې دا ایډ کړو دا مې سره ایډ کړو او دا مې د اس پی 1 سره څه کړو کنیکټ ګورو دی تاسې دې چیک کوس دا اس پی 1 ته تللی دی نه اس پی 1 ته نو پکار دی به زه راوالم الکتریکل دا زموږ سره الریډي جوړ دی ما ته دا ټول به د دې سره دلته کنیکټ د دې دا ما به ایډیټ کړم دا به اس پی 1 سره نه دې له به نوم څه ورکړم سنګل فیس دی موږ د نه ښکاري او که نشته پکې دا دی ګورئ خالي دی که نه اس پی 2 اس پی دا د سرکټ موږ اوس د چا سره دا ایډیټ کړه موږ دا اس پی 1 سره جوړ کړو دی بس موږ څه د سیمبل دې طرف ته اشاره وکړه صحیح شو په دې کې بیا مخکې به ځو انشاءالله ښه اوس دلته کې راشه دلته کې راشه پاور ته راشه د دې جدا سرکټ جوړوي نه داسې تاته مې جدا جدا به دي شي دا سره به دا مرګري شي دا به سره مرګري شي او دا صحیح شو دا خو ما سلیکټ کړی دی د نو خو سلیکشن نه دی به د اس پی 2 سره څه شي سیو د پروجیکټ د پروجیکټ سیو کا کار به کېو دا یو سافټویر هم نه وي بل ښه دلته راشه سرکټ ولې ایډیټ څه وایي د دې را جدا شوې نه نو ستا ګوره اوس ښکلې اسانه خبره د دې د پینل سره ستاسو سیسټم کنیکټ دي د دې څه لیکلی خاون خدا دې دا ټول راته وښیه هغه دی دا ون راته وښیه پوهېږې که نه خبره د په دې طریقه باندې به دا وکړې انشاءالله چې پوه به شوې که نه کوم کار چې زه وکړم دا به بیا ډایرکټ سیو کوم ډایرکټ پیسې وکړي ښه تاسو ته بیک بیک ونه وته به کنټرول دا ما دا وکړو ما د اساس لرګو کار ما تا ته حواله کړی کوم چې ما وکړو هغې نه مې نه نه خالي به کې سیو دی ښه هم مه کوه ټیک شو که نه نو دا به ستا سره د دې جدا د دې جدا د دې کمرې جدا د ده جدا د ده جدا دا بیا موږ صرف په دې باندې ځان پوه کوو دا خو به زموږ سره بلډینګونه دي په هر یو بلډینګ کې به د خپل فلور جدا جدا سیټه وي پوهېږې که نه بیا به دا ټول پینلې د یو مین پینل سره کنیکټ نو دا ټول دا موږ د لوډ دپاره کوو د لوډ د راویستو دپاره دا چلونه کوو ښه نور چې پکې بیا به موږ په دې کې دا بریکري څنګه لګول غواړي دا ټولې قصې بېسې به ښه خپلې په ترتیب سره کوو ښه نو زه وایم چې ډېر تېز لاړ نه شو ځکه چې دا ستا الکتریکل اډوکیټ دومره ایزي نه دی ښه صحیح شو انشاءالله به دې باندې پوه شوې سه لږ ډېر کوشش پکې چې دا پر ایکټس کې راولي ښه نمسته